بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی په هیومن هارت باندې. ټیک ده، څه ټاپک دی؟ هیومن هارت. دا په 9 نمبر چپټر کې دی، د 9th د بایولوژي نه. ټیک ده، هیومن هارت. نن به ښه په تفصیل سره په هیومن هارت باندې ځان پوه کوو. ټیک ده، ناولنه هیومن هارت یو وایو چې دا جوړ د څه نه دی. ټیک ده، هیومن هارت جوړ دی د کارډیک مسل نه. صحیح ده، made up from cardiac muscle. اوس کارډیک مسل به تاسو په 4 نمبر چپټر کې ویلي وي د دغه بایولوژي. ټیک ده، کارډیک مسل. کارډیک مسل څه ته ویلی کېږي؟ مسکولر ټیشو که تاسو ویلی، مسکولر ټیشو څه ته وایي چې په هغې کې د کانټریکشن او د ریلیکسیشن صحیح صلاحیت وي. نو د هغې 3 قسمونه، یو سموث مسل، بل سکیلټن مسل، بل دی کارډیک مسل. نو په هغې کې دا کارډیک مسل هم دی چې د مسکولر ټیشو څه دی، یو قسم دی. دا کارډیک مسل څه کوي؟ زړه یې جوړ کړلی. زړه د څه کوم دغه نه جوړ دی؟ د کارډیک مسل نه جوړ دی. صحیح ده، زړه کوم ځای کې دی؟ لوکیشن ته د دې لږ وګورئ، لوکیشن. زړه په څه ځای کې دی؟ په چیسټ کیویټي کې دی. صحیح ده، سیچویټډ at chest cavity. کوم سټرنم اډوکی چې دی که نه، په سینه کې کوم سټرنم اډوکی دی، نو د هغې د شا طرف ته دی او د 2 لنګز په منځ کې دی. صحیح ده، زړه څه ځای کې دی؟ behind sternum او between 2 lungs. د 2 پړوسونو په منځ کې څه دی؟ موږ سره زړه دی، او داسې لږ شانتې څه دی؟ د ګس طرف ته هم دی. د دې سایز څومره دی؟ د زړه سایز څومره دی؟ نو الموسټ تقریبا زیاتره چې کوم دی که نه، چې کله مونږ خپل دا لاس څه کړو، داسې بلکله موټی کړو، ټیټ یې موټی کړو، دا د دې 2 قمره چې دی سایز دی. صحیح ده، الموسټ سایز د دې څومره دی؟ کلوز فیسټ. خپل چې کله مونږ دا لاس څه کړو، موټی کړو، د هر سړي تقریبا 2 قمره چې دی زړه یې تقریبا زیاتره. اوس د سټرکچر خبره کوو. د دې سټرکچر داسې چې کله پارچه کې راشي، نو په دې کې پکار ده چې شارټ کوېسچن وي، نو په هغې کې 4-5 هیډینګ سړی لازمي ورکړي. سټرکچر زړه چې کوم دی، د دې نه ګیر چاپېره یو سخت ډبل ممبرین دی، او هغه ممبرین ته څه ویلی کېږي؟ پیریکارډیم. څه دی؟ پیریکارډیم. پیریکارډیم څه ته ویلی کېږي؟ اوټر موسټ کورینګ دی، outer most covering of heart. د زړه بهر ته څه دی؟ یو ډبل ممبرین دی سخت، او هغې ته څه ویلی کېږي؟ پیریکارډیم. صحیح ده. د دې نه علاوه پیریکارډیل فلویډ دی. خورشل اول د پیریکارډیم کار څه دی؟ د ده کار دا دی که نه چې دی زړه پریوینټ اوور ایکسټینشن، پریوینټ هارټ اوور ایکسټینشن. دې زړه زیات ښورېدلو ته څه کوي؟ نه پرېږدي چې زړه زیات خور نه شي. دا د چا کار دی؟ د پیریکارډیم دی. صحیح ده. بل دی پیریکارډیل فلویډ. پیریکارډیل فلویډ. اوس پیریکارډیل فلویډ څه ته ویلی کېږي؟ پیریکارډیل فلویډ چې دی، دا د دې پیریکارډیم ډبل ممبرین که نه، نو د دې ډبل ممبرین په منځ کې یو کیویټي ده چې هغې ته پیریکارډیل
کیویټي ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ پیریکارډیل او کیویټي. دغه پیریکارډیل کیویټي چې کومه ده، د دغې په دې مینس کې چې دی یو څه دی، فلویډ دی، او هغه فلویډ ته څه ویل کېږي؟ پیریکارډیل فلویډ. د دې دغه به داسې وي، فلویډ بټوین پیریکارډیم، فلویډ بټوین څه شی؟ پیریکارډیم. پیریکارډیم دغه دی پیریکارډیم کې په مینځ کې څه دی؟ دواړه ممبرین د یو بل نه لږ لږ جدا شوي دي، په مینځ کې یو کیویټي جوړه کړې، خالي ځای دی، او دغې ته څه ویل کېږي؟ پیریکارډیل کیویټي. دغه پیریکارډیل کیویټي کې څه دی؟ یو فلویډ دی، اوبه شانتې څیز دی چې هغې ته پیریکارډیل فلویډ ویل کېږي. د دې پیریکارډیل فلویډ کار څه دی؟ دی ایکټ ایز ا لوبریکینټ، ایکټ ایز ا لوبریکینټ، لوبریکینټ کار د ده څه دی؟ دی د لوبریکینټ په شانتې کار کوي. لوبریکینټ څه کار کوي؟ خو فریکشن څه کوي؟ ریډیوس کوي. فریکشن ریډیوس، فریکشن کموي. زړه چې کوم دی دا هر ټایم څه کوي؟ حرکت کوي. او تاسو ته پته ده چې هر شیزه چې کله حرکت کوي دی څه کېږي؟ لږ لږ سولیږي، ختمیږي. نو زړه چې کوم دی که مثال په طور باندې دا پیریکارډیل فلویډ نه وي، نو دی به هم دغه شان کیسه و، ختم شوی و. خو الله پاک په دې کې څه پیدا کړل دی؟ پیریکارډیل فلویډ. نو دی د لوبریکینټ په شانتې لکه لوبریکینټ د ګریس او تیله د اکثر خلک د یو نیم ماشین نه ورکوي، دغه شانتې کار کوي دی چې فریکشن د هغې کموي، او زړه چې کوم دی باقاعده خپل کار کوي. ځکه زړه هر 24 ګنټې چې دی کار کوي، دی چېرته خپل کار نه بندوي، او که کار یې بند کړي نو بیا انسان څه کېږي؟ ختمېږي. ټیک ده. نو کار د ده څه شو؟ چې دی فریکشن کموي او ایکټ ایز ا لوبریکینټ، مطلب لوبریکینټ کار کوي، او چې کوم د زړه حرکت دی هغه څه کوي؟ اسانوي. صحیح ده؟ ښه. دې نه علاوه په زړه کې 4 چیمبرز دي. ټیک ده؟ 4 چیمبرز دي، 4 خانې دي په دې زړه کې. لپاسنۍ چې کومې دي، لپاسنۍ 2، هغې ته څه ویلی کېږي؟ ایټریم. ټیک ده؟ اپر چیمبر ته څه ویلی کېږي؟ اپر چیمبر لپاسنۍ چې کومې خانې دي هغې ته ویلی کېږي ایټریم. لاندینۍ چې کومې دي که نه، لوره، هغې ته ویلی کېږي څه شی؟ وینټریکل. وینټریکلز وینټریکل سپیل کېدای شي چې دې کې څه مسټیک وي. ښه، لپاسنیو ته ایټریم ویلی کېږي، لاندینو ته وینټریکل ویلی کېږي. یادوئ به یې څنګه؟ نو مثال په طور باندې کتاب دی، هغه له پاسه په میز باندې پروت دی، نو موږ به څه وایو چې بوک ایټ د ټیبل. مثال په طور باندې داسې یادولو دپاره، نو ایټ چې دی دا له پاسه دپاره راځي، نو ایټریم چې کوم دی دا هم څه دی؟ له پاسې، او وینټریکل څه لاندې. ټیک شوله؟ ښه. اوس دغه خو څه وي؟ د دې خانې وي. د دې نه علاوه بله خبره دې کې دا ده چې اکسیجنیټډ بلډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ تاسو لا اول وپېژنئ. څه شی؟ اکسیجنیټ. خو بله خبره دې نه علاوه دا ده چې ایټریم چې کوم دی د دې دیوالونه زیاتره څه وال چې دی هغه تین وي، او د دې هغه څه تک وي. دا په دې کې څه دی؟ فرق دی. ټیک شوله؟ دا له پاسه یو دا څه لاندې. خو یو 2 ټرمینالوجیز دي، یو دی اکسیجنیټډ بلډ، اکسیجنیټډ بلډ، صحیح ده؟ او بل دی ډي اکسیجنیټډ بلډ، اکسیجنیټډ بلډ، او بل دی ډي اکسیجنیټډ بلډ. اکسیجنیټډ بلډ هر هغې وینې ته ویلی کېږي چې په هغې کې اکسیجن زیات وي، پوره وي، ریچ ان اکسیجن، ریچ RICH، ریچ اکسیجن، چې په هغې کې څه اکسیجن پوره وي، کافي. او ډي اکسیجنیټډ بلډ هغې وینې ته ویلی کېږي چې هغه پور اکسیجن وي په هغې کې. مثال په طور پور اکسیجن چې په هغې کې اکسیجن کم وي، بلکې زیاتره په نشي حساب وي، خو پور چې لږ وي پکې د اکسیجن. صحیح ده؟ نو دغه څه شولو؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ شو. اوس به دا خبره چې مثال په طور باندې اکسیجنیټډ بلډ به کوم یو دغه ته راځي، او ډي اکسیجنیټډ بلډ به کومې خانې ته راځي، نو په دې باندې اوس خبره کوو. رایټ ایټریم او رایټ وینټریکل چې په زړه کې کومې خانې دي، ټیک شوله؟
دغې ته راځي ډي اکسیجنیټډ بلډ. ډي اکسیجنیټډ بلډ او کوم لیفت ایټریم او لیفت وینټریکل دی دې کې اکسیجنیټډ بلډ وي، د نور دغه ته لیږي. د کتاب دې نقشې ته ډایګرام ته لږ مخکې ته وګورئ. صحیح ده. د لا په اسانۍ څه وو؟ دا وو ایټریم. دا رایټ ایټریم دی، دا د لیفت ایټریم. صحیح شوه نه؟ دغه شانتې دا رایټ وینټریکل، دا د لیفت وینټریکل. دې ته راځي اکسیجنیټډ بلډ او دې ته راځي ډي اکسیجنیټډ بلډ. دې دواړو ته لیفت د رایټ ایټریم او رایټ وینټریکل ته ډي اکسیجنیټډ بلډ، دې کې څه اکسیجنیټډ بلډ چې دا بیا نور جسم ته څه کوي؟ لیږي. صحیح شوه؟ تر نن ورځې پورې دا پوره دی. تر بل لیکچره پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.